عزتمندو په دې سیټ کې دا ویډیو ګورئ که نه دا لږ وګورئ تاسو به وایئ چې داسې چل شوی دی جومات دی او موبایل ته لاس نه شي راوړی موبایل ته به لاس نه شي راوړی موبایل ته به لاس نه موبایل ته به لاس نه وړي دا داسې کار شوی دی چې د جمعې په ورځ باندې امام صاحب خطبه کوي بیان کوي په بیان کې چې د عمران خان پسې خبرې کړي دي نو په هغه کې چېرته د عمران خان عاشق پکې ناست هغه راپاڅېدلی دی او د امام صاحب خلاف په جومات کې درس غوبل سټارټ کړی دی که خیال یې کېږي دی پکې نعرې تکبیر اوازونه هم کوي په بهرحال یو مختصر یو څو خبرې کومه ټولو ملګرو ته چې دې سیاسي لیډرانو لپاره خپل میز کې تعلق مه خرابوئ دا د پردې شاته ټول یو دی ګوره ټول یو دی ټول چې په خپل میز کې تعلق مه خرابوئ امام صاحب ته وایم چې خپل مقتدیانو سره په تعلق مه خرابوئ ټول نن سبا خپوي دي عوام هم خپوي دي په هر څه باندې خپوي دي او علما هم خپوي دي خو بهرحال چې کله هم چاته دعوت ورکې د ووټ دپاره د هغې بهترین ځای حجیره بیټک دی امام صاحب لږ وخت وباسه ولاړ شه حجیره بیټک کې ورسره کښېنه نو هلته که بیا بحث مباحثه زیاتېږي نو چار دیوارۍ کې به دن نه په مسجد کې هرې پارټۍ والا خلک راځي هرې پارټۍ والا هلته کې ته داسې خبره وکړه چې دا خلک تا سره محبت وکړي نفرت انګیز خبرې مه کوه چې دستا خلک دستانه نفرت وکړي په ښه طریقې سره په احسن طریقې سره خلکو ته سیاست وښایه په شریف اصطلاح کې سیاست وایي څه ته بیا چې دی وخت وباسه بیټک کې کښېنه دغه کښېنه او بهرحال ما درته ویل چې دا خلک ښه پوهه دي په هر څه باندې پوهه دي د امیدوارانو لپاره د کینډیډیټ لپاره خپل میز کې تعلق مه خرابوئ یو پارټۍ نه بلې پارټۍ لپاره چې دی تعلق مه خرابوئ خپل میز کې چې دی مینه محبت پیدا کړئ دغه ټول چې دی دا ټول پارټو والا دا بیا ستا د خیر خواهۍ لپاره نه راځي ګوره دلته کې دا یو ویډیو بله ما شیر کوله خو هغه داسې لږ وایلیشن پکې راځي ستنې ته سړی ختلی کېدای شي تاسو کتلی وي او پوسټر یې لګوي او هلته بجلی نیولې دی اوس به د دې څوک ذمهواري د دې ذمهواري به څوک اخلي د ده د والدینو ذمهواري به څوک اخلي که دې واده کړی وي د ده بچي وي نو بچو کفالت به څوک کوي د هغه پرورش به څوک کوي نو عزتمندو هر څه کوي خو د اخلاقو په دایره کې د اخلاقو مظاهره کې لږ خپل یو بل سره مینه محبت په احسن طریقې سره چې جنګ جګړې ته پکې خبره نه وځي نو هله به چې دا ماحول او دا هر یو شی ټیک ټاک وي الله مو قدردان که څوک یې په زړه ماخلي که هرې پارټۍ هر چا سره تعلق ساتئ الله مو ښه لره ګالي کلوژ نه او په سوشل میډیا باندې خاص کر دا یو بل پسې پوسټونه دا مشر کوي خپل مشر کارګردګي ښایي که نه زما مشر دا وکړه زما مشر دا پروجیکټ وکړه زما مشر دا وکړه زما مشر دا وکړه نو دا ښایي د بل مشر پسې خبرې څه نه کوه ورسېدې ته خپل مشر کارګردګي وښایه چې هغه تا نه متاثره شي او ستا پارټۍ ته راوړي ستا د مشر څه کارګردګي نشته نو تا نه به سړی څه متاثره شي